من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زموږ د چمن غیرتي پښتانه چې اووه میاشتې و شپږ شپې پر دې روډ ناست د خپلې مبارزې دپاره د خپل حق غوښتونکي دپاره چې دوی پر دې روډ اووه میاشتې و شپږ شپې پر دې روډ کښېنستل. دلته چې ماما صادق کومه خبره وکړل چې ول جیلي خان جیلي پاچانې د دې سره به پرلت کومک نه کوي، پرلت به د دې دپاره نه راوځي. نو زه دې ولس ته دا وایم و دې زموږ ملګرو پاټیانو ته وایم چې دوی کوم عمل وکړي د دې ولس سره پر طبیعت را روان یاست، پر 11:30 بجې را روان یاست. دا ولس دوی خطا ایستلی، دوی دوکه کړی او په خیمه کې ناست. دا پاټیانو والا چې ولس ولمر ته ناست، دوی په خیمه کې دننه ناست. او دلته ماما صادق وایي چې د دې خلکو سره چا ذمهواره پاټۍ ده، هغو هم د دې کام د دې وطن سره هېڅ نه دي کړي. صرف د خپل انتخابات دپاره، د خپل ووټ دپاره دوی هر څه کولی شي، مګر د دې کام د دې وطن دپاره صرف تش دا ولس دوکه کړی، خطا ایستلی، غچ غچ پاټیانې و ځان ته ذمهواره او دوی 2 او 3 کسان را روان. ولس دلته په انتظار ورته ناست. دوی پر 11:30 بجې که چیرې اوس دلته د یو روډ یا د یو برمې کیسه وای، بیا د ملایانو پر اذانو دغه سیاسیان دله راکړل، بیا دوی وختي دله راکړل. اوس هم و دې وطن و ځوانانو و سپین ږیرو ته دا یو خواست کوم چې په خپله انتفاق سره وکړي. ستۍ مطالبه حل ده، ستۍ خبره خلاصه ده، د پاسپورټ خبره نسته، پاسپورټ بالکل ختم دی. خو دلته په موږ کې چند ملګري سته چې دوی ریاست یې د کم نه سره جوړېږي. مشر دا کوشش کوي، مشر محمود خان چې د اسامبلۍ د خوا کار وشي، او دلته زموږ چند کسان دا کوشش کوي چې موږ چانس هیله کړو د چانس په نامه، او دا د چمنو د بولدک خلک هیله کړو. بیا به 2 میاشتې مابعد یا 3 میاشتې مابعد برته دوی دغه عربه در باندې استعمالوي. بیا به کاډو دا وي، بیا به بته د پاسپورټ دا وایي. نو موږ به مشر ته دا وایو چې زموږ مطالبه د اسامبلۍ د اسلام آباد خوا باید چې راوکې شي. او دلته زموږ وطن ډېر ستړی، زموږ ځوانان ډېر در په دره چې د روزګار دروازه پر بنده او د تګ و راتګ دروازه پر بنده، د رشتو دروازې پر بندې چې چا به یو خو راوستل د 5 ورځو د میلمستیا دپاره، یا به چا د دې خوا بیول د میلمستیا دپاره، یا به دی چا د یو اکازو یو قریب راوښتي یا باوښتي. دلته یې پایې د رشوت بازار ګرم کړی او د یې پایې روزګار شروع. موږ ریاست ته وایو چې د چمن یې پایه، دلاله یې پایه، جاسوسه یې پایه، دلته انساني سمنګلینګ شروع کړی. موږ ریاست ته وایو چې د چمن یې پایه د سوداګرۍ د رشوت اډه خلاصه کړې ده. دلته زموږ ډي سي بې اختیاره، دلته زموږ خان بې اختیاره
دلته زموږ ملک بې اختیاره دلته زموږ لغړی بې اختیاره او صرف دا نشي کولی چې د ایپایې و دفتر ته ودرېږي و ایپایې والا ته په کلکه جواب ورکړي په موږ په ښار کې دا احساس نشته او د ایپایې بیا اوس نوې غونډهګردي شروع ده چې په دې چمن کې پر کومو برمو چې ګرځي د برمو ولاسه د بجلي ټسممران وړي او ایپایا پل کوي دلته ځلې انتظامیه شته دلته پولیس شته او د ایپایې په دې کې څه کار دی نو موږ و دې وطن ته دا وایو چې د هر چا و کور د هر چا و برمې ته ایپایې والا ودرېدی پر دا مخ دې ورتوټي یو ټینګه چکه دې بله پسې وایي پسیا دې ښي ولې چې هره پیره پر موږ یا بلګېډیر ځان کتلی بیا جاسوسي ادارې ځان کتلی بیا ډیسي ځان کتلی بیا د فوج کرنلانو ځان کتلی دا وطن په دې دمکیو په دې ټسممرانو دا وطن نه بیریږي نو موږ و دې وطن ته دا وایو و دې ولس ته دا وایو چې سیاست صرف تر مفاداتو پورې دی خپله همت وکړئ هر کار په خپله کوای سئ دلته ته هېڅوک خنډ نسي جوړولی دلته که ډیسي دی هم د دې وطن مزدور دی دلته که بلګېډیر دی هم د دې وطن مزدور دی او دلته که جاسوسي ادارې دي هم د دې وطن مزدوران دي نو موږ پر مزدور هر حکم کوای سو موږ مزدور ته هر څه ویای سو لیکن عوام دې دا ټاله فیصله په خپله وکړي چې زموږ په ښار کې هېڅ وایي چاته سرکاري سړی ودرېدی په کلکه دې جواب کوي چې په هر الفاظ ورته ویای سي په کلکه دې ورته وایي بیره دې یو دانه کوي د ریاسته دې نه کوي په دې ملک کې په دې وطن کې ریاست نشته په دې وطن کې ادارې نشته په دې چمن کې ډیسي و بلګېډیر نشته دا یو دواړه کرایه کشه ناست دي دا په مزدوري ناست دي دا په ټیکه ناست دي په وګوره چې زموږ د چمن ډیسي او کوم عمل شروع دی د بایپاس تاڼه په 1.5 لک ټیکه ګړنګ په 4 لکه په 5 لکه ټیکه د ژړې بند په 4 په 5 لکه ټیکه دا د دې ډیسي کاروبار دی زموږ په وطن کې سیاسیانو نه یو اکشن پر واخیستی نه یو مظاهره پر وکړل اوس و سیاسیانو ته دا یوه فیصله ورکوم چې دوی به خامخا دا کار کوي هره پارټۍ به د سبا څه چې زموږ سره په پرلط کې ملګري دي د سبا به هره پارټۍ یوه مظاهره په دې چمن کې کوي د پاکیانو پر نامه به کوي که پښتونخوا ده که جمعیت دی که جمعیت اسلامي دی که سنت دی که نور زموږ سره را سره دي دا به هرې پارټۍ والا د سبا څه یوه مظاهره په چمن کې کوي هره پارټۍ به په خپل نامه غږ کوي چې نن د فلانکۍ پارټۍ مظاهره سبا د فلانکۍ پارټۍ مظاهره بل سبا د فلانکۍ پارټۍ مظاهره که رښتیا د وطن سره وفا کوي یا ولس د دې ستړي بچا وایي صرف یوه مظاهره دې په چمن کې وکړي که د وطن سره نه کوي ولس خطا باسي اسټیټ خطا باسي دا موږ ورته وایو چې بسترې وتړئ ولاړ شي په دفترو کې کښېنئ خامخا به پاچان والا د دې قام د دې وطن دپاره مظاهرې کوي هره پاټۍ به جلا جلا کوي که چیرې نه وکړي دا زوازې ورته وایم ملګري اوس هم دا د مولوي صاحب ناست دی بیا د چا خاطر نه کوو بیا ورته وایي چې وګوره خپله بستره دې وتړه په خپل دفتر کې کښېنه هغسې دوه را روان یاست هغسې یو را روان یاست نو کومه موقع به راووایي
بس خالي به تقریر سره کوو دغه د موقع ده دغه د دوی ګټه ده موږ به دې هرې پارټۍ والا ته دا وایو چې یوه یوه مشاعره دې وکړي بیا به موږ سره کښېنو زموږ کمیټۍ به موږ اسلام آباد لاستوو بیا به په اسلام آباد کې چې زموږ کمیټۍ ولاړل هلته د اسامبلۍ و مخ ته موږ پرلت لګوو موږ هلته هم کښېنو ژر د ژره به زموږ به طالبان ایږي پورې ودان وسلام